بیا هم د نن موضوع چې طالبان یهودیان چې د پوټین زامن دي چې ستاسو او زمونږ له نوم له عکسو نه سوء استفاده کوي. تاسې وینئ چې دا د اسلام دشمنان دي، دا د افغانستان د ولس دشمن ده، دا د نوم پښتون دشمن ده. او دوی څه لیبې کوي چې ستا او زما له عکسو نه له نوم نه سوء استفاده کوي، یعنې ستا عکس باندې زما نوم باندې دوی غلطه سوء استفاده کوي. هېوادوالو زه تاسو وایم چې دا دومره غلطه طایفه ده، دغه طالبان یادوم چې د پوټین زامن دي، چې دوی له پاسه یهودیان اته وینستن دا د اسلام دشمنان دي. مخکې دا اوس ما تاسو ته ویلي دي چې دوی د خلکو یعنې اول د ما د عکس د نوم نه سوء استفاده کوي، خلکو ته بیا کوشتونه کوي چې دا زه عبدالولي یم. نه ته ښځه په سپږو وغایم، دا کنځلې نه دي، دا حقیقت ته سپږنه تا ته وایم. یعنې فقط دغه زده دي چې سوء استفاده کوي د ما د بل د موږ د هېوادوالو د بل له نوم له عکس نه، یعنې غیرت دغسې وي. و چای مې څکلی ده ماشاءالله، بلکل چای خو څکمه، خو ناشته مې کړې ده ماشاءالله. سید عمر همدرد ژوندی اوسي. هېوادوالو خوب نه ده ماشاءالله، ویښ یم، دغه یعنې چای څکم، دا یعنې دغه چای ده، دلته خو شپه نه ده، دلته خو ورځ ده، یعنې چای هم څکمه. هېوادوالو دغه طالبان چې دي دا اوس څه کوي چې دوی د خلکو د نومو نه سوء استفاده کوي، یعنې عکسو نه دغه ما د تا عکس د ما د تا نوم یې لګولی دي، دا دومره کونیان دي، دا ټول د هیرامانډي زامن دي، دا طالبان یادوم، دا د پوټین زامن دي، دا بلکل سل په سره دوی د اسلام له نوم نه سوء استفاده کوي. دغه طالبانو ته زه وایم، دا زه دغه طالبانو ته وایم چې ستا باندې لعنت چې ته د ما د بل د هېوادوال له نوم له عکس نه سوء استفاده کوي، او بیا خلکو ته وایي چې زه هغه د قلم والی یم. نه، قلم دغه ده، دغه ده، دغه د قلم ځوان داسې مخامخ ژوندۍ بڼه په تا پسې چلوي او تا ته وایي چې ته د پوټین زوی یې. طالبانو ته وایم تا باندې لعنت. او مخکې ما تاسو ته ویلي دي هېوادوالو، چا ویلي چې 2 ورځې مخکې پوټین زوی راجګ سوی ده چې وایي چې ژوندۍ بڼه کې چې زه د قلم په زور باندې د خلک چپه کوم. و پوټین زویه تا ته وایم چې تا باندې لعنت زه وایم، تا باندې بلکل لعنت، ځکه ته د ما نوم د بل نوم نه سوء استفاده کوي، یعنې دا ستا میدان ده، لعنتي وحشي حیوانه لکه ته چې وې. دا بلکل هېوادوالو دوی بلکل د اسلام دشمنان دي. او هېوادوالو تاسو ته معلومات شته چې دوی د دغه د قلم په زور چپه کوم او چپه کولی شم، یعنې سپوږنده زه وایم تا باندې لعنت، ته د ما عکس نه د ما نوم نه سوء استفاده کوي، او بیا خلکو ته کوشت کوي چې دا زه عبدالولي یم. عبدالولي خو هغه کس ته چې ستا پسې راوتلی ده او چپه کوي دي، هغه عبدالولي ده، هغه ته عبدالولي ویل کېږي. لکه د اواز چې مخامخ د ژوندۍ بڼه چلوم، ستا غوندې نه یم چې دغه لعنتي مخ مې پټ وي او بیا ژوندۍ بڼې ته ناست یم لای پولو چلوم. زه دوی باندې بلکل لعنت وایم، دا د اسلام دشمنان دي. د پوټین زمن یادوم چې دا خوبونه به اوس جهنم ته یوسي. او زه بیا وایم داود افغان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې زه وایم چې پوټین زمانو ته وایم چې تا باندې لعنت،
زه تا باندې بالکل لعنت وایم ته د اسلام دشمن یې د کله هم د زنانه په نوم باندې ایډیګانې جوړه کړې وي کله د ما له نوم نه کله د ما لاکس ده کله د بل لاکس ده تا باندې لعنت لعنت ستا باندې دغه د تا میدان ده لعنتي واشي د پوټین زمان بالکل د اسلام دشمنان دي دا د ISI زمان دي دا د باجوا زمان دي بختمیر دیوانه زنګ شسې ده دا د مولا ډزلي زمان دي بختمیر له 30 د پون وکیده ده دا د مولا ډزلي زمان دي